چې د ټول امت ته ملحدینو دومره تاوان نه در رسولی لکه تکې تنها سي همدغه مفتي د امت ته تاوان او ضرر ورسولی. او دا لیکلي دي وایي چې ژوندی و چا جواب ما په ژوندیني کې جواب ورکړی چې مړ سوی ما جواب نه ده ورکړی. ما الحمدلله چې ژوندی و داسې جواب مې ورکړی ده چې بیا یې خلوم نه ده وازه کړې. په الله قسم کې بیا خلوم وازه کړي چې تر څو مړ کېدو. ورب مې دې قسم وي خپله کور نه یې دا میسیج راغلی ده. وایي ویلي چې دا د دې نوم په قاري ده. ما خو ویلي چې دا به قاري دا خو وایي له خپله کور نه یې دا میسیج راغلی ده. وایي دا څه بلا ده. هغه ویډیو تاسو وګورئ چې ما دلته چې ده په بخاري باندې دروغ ویلي دي. په بخاري په رسول الله صلی الله علیه وسلم یې دروغ ویلي. په الله قسم چې ده یو ملا هم نه ده پرې ایښی. هر ملا ته به جواب ورکول د ورځې ورځې به جواب ورکول. زه 3 میاشتې ورته انتظار شوم په خدای قسم کې جواب راکولی شوم چې زه څه دروغ ووایم. 3 میاشتې او چې ما باندې یوه ویډیو جوړه کړې وه نو اوس ویډیو بیا دې ما په نامو دې ما په پلار پسې خبرې کړې چې تا پلار هم دې سړي زوی نه ده. د ما والد صاحب ایښودل د ما ذاتیات ورته تللی ټول په ذاتیاتو کې خبرې راباندې کړې وې. خو لیکن داسې په بخاري کوم دروغ ویلي وو. تاسو ورسې ویډیو ګورئ خپله به درک درته معلوم شي. په الله قسم کوي بیا خلم چوله کړي د الله په فضل و کرم سره مګر لاړل ختم شو. بیا چې مړ سوی ده ولا کوم خبره پسې کړي. ځکه دلته مسأله د دین د ګوري دوستانو. دا بعضې خلک کې داسې یو فکر او نظر ورته پیدا سي. ګوري موږ دغه مړ سي شو دغه کس منیر شاکر موږ له دې سره کوم ذاتي مسأله نه لرو. الله قسم کې لرو ځوانانو دلته د دین مسأله ده. دلته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسأله ده. تاسو ځانونه د رسول الله امتیان بولي که نه بولي. خو خدای مې دې قسم چې د ټول امت ته ملحدینو دومره تاوان نه ده رسولی لکه تکې تنها چې همدغه مفتي د امت ته تاوان او ضرر ورسولی. الله اکبر. والله مې دې قسم چې څومره ملحدین په دې خیبر پښتونخوا کې دي په افغانستان کې دي په نورو ځایونو کې دي د ټولو ملحدینو د ما دین ته دومره ضرر نه ده رسولی لکه دغه منیر شاکر سي ورسولی.